امی رقمی دیگه جلوها را عطا محمد نور نماینده کدام مزاری است؟ امی احمد مسعود برو اگه از 500 رای آورد من برای جایزه میدم، ولی نماینده بسته تاجیک شده خیریت است. ایراتی در دان احمد مسعود میرینه، مزاری در دان احمد مسعود میرینه، دیگه بدخشای ما در دان احمد مسعود میرینه، ولی نوشته که جبهه مقاومت ملی. کدام ملی؟ کدام ملت برای تو رای داده؟ دا باید په اثبات ورسو. دغه جبهه باندې ورته چې ملي نوم یې خیل سوی ده، دا ورته موږ نه منو، ځکه دا ملت د دوی په منځ کې خپل ځان نه ګوري. دا باید راپورته سي. ملت خو تاسو یاستئ، نو تاسو چې په احمد مسعود باندې غټ پټیشن جوړ کړئ او په لکاو امضا ورته واخلئ. دغه اوس چې د پارلمان د اروپا پارلمان کې راغوښتي بله ورځ نه غواړي، نه وروایي ته نماینده نه یې، دغه موږ سره پټیشن شته، تاسو نه مني. فوزیه کوفی باندې پټیشن جوړ کړي، په لکاو امضا راټولې کړي، ویلې یو ان دغه 15 ادارو ته. بله ورځ یو ان دا نه غواړي، وروره دغه ده خلکو رسمي امضاګانې کړي، ته وروره ګوله د افغانانو د ښځو نماینده نه یې، غلی کښېنه مردل قصې وایي وبخښې، بله ورځ یې نه مني. صحیح ده؟ نو که داسې ویډیو پاتې سو، هغه زموږ په سر باندې معاملې کوي، زموږ په سر پیسې اخلي، زموږ په سر موقف اخلي، زموږ په سر خبرې کوي، زموږ د ادرس وروره ګوله خلکو ته قناعت ورکوي. داتس نو ګود. می ویډیو ولې پاتې یاستئ؟ دغه کناره کسې ننوځي ته کولی سي یو ایمیل وکړي. زه خو نه وایم چې ته کښېنه وروره ګوله متن زه درته جوړوم، مسج وکړه، زه درته هغه متن لیږم، ورته ولېږه. دغه پلیټه ورته زما د مېرمنو نماینده نه ده، دغه سړی زما د ځوانانو نماینده نه ده، دغه پلانکی زما د قام نماینده نه ده، دغه سړی زما د خاورې نماینده نه ده. دا دومره لکاو چې بیرون ناستي خورئ سکئ ګرځئ، دا خو وروره وطن په تاسو مسؤلیت لري. نو زه نه وایم چې باچا کموال باندې کښېنه چغې ووایي، عملي کار وکړه یاره، عملي کار ورته کښېنه. وروره ګوله زه اوس وګوره چې دغه د اروپا افغان کمیونټیانو چې کم دي او ټوله شپه ورځ وایي چې موږ افغانانو ته خدمت کوو، زه اوس وګورم د دغه رئیس راپورته سي دغه فوزیه کوفی باندې غټ پټیشن جوړ کړي، موږ یې وایرلوو. پټیشن دې جوړ کړي، ودې کې چې فوزیه کوفی د افغان مېرمنو نماینده نه ده او نه نمایندګي کولی سي. زه ورته ویډیو جوړوم، آصف ځواک یې ورته جوړوي، خوشحال لالی یې ورته جوړوي، نور افغانان یې ورته جوړوي، ټول دنیا ته نشروو، ټول خلک د امضا وکړي چې دغه فوزیه کوفی زمونږ د افغانو مېرمنو نماینده نه ده. که تا بیا فوزیه کوفی په دغه رسنۍ کې ولیدله زما په مخ لاړې راته کوي. که تا بیا فوزیه کوفی د افغان ښځو په نمایندګۍ د اروپا په پارلمان کې ولیده، بیا زما په مخ لاړې راته کوي. دا لاره ده که نه؟ حین شکل یو بل د راپورته سي په احمد مسعود د پټیشن جوړ کړي، ټول یو دم وروره ګوله 15 لکه 10 لکه نفره امضا کوو، رایخلو رسولی په ما د اروپا پارلمان ته ورکوو، د نورو ځایانو ته ورکوو، دغه په سلهاو بنسټونه چې لګو دغه ورته رسمي افغانانو امضا کړې ده، رسمي دغه دی وروره ګوله دغه افغانان دا سړی د نماینده په صفت نه مني. دا که بیا نري دا دی ولاړ سي، دا که بیا نري بیا دا دی چې ته ځان ومني، ولاکې څوک د 2 روپۍ ارزښت ورکړي. او که تاسو خاموسه پاتې سي، ویډیو پاتې سي، دغه خلک په تاسو په سر معامله کوي. هیڅ انسان ته اجازه مه ورکوه چې ستا په نمایندګۍ باندې خبرې وکړي. هیڅ انسان ته اجازه مه ورکوه چې ستا په سر معامله وکړي. او که ته چپ پاتې سي ستا په سر خلک معاملې کوي، او همدا اوس معاملې روانې دي. دغه 25 نفره چې د اروپا په پارلمان کې پرون او بل پرون ناست وو، چا دوی ته حق ورکړی؟ خو د ستا په سر معامله کوي که نه؟ خو که ته پټیشن جوړ کې غټ د احمد مسعود عکس ولګې، مه ورته کنځا کوه، مه ورته توهین کوه، مه ورته تحقیر کوه. ما افغانا اینمی آدم به مسابقه نماینده خود نمیشناسیم، من پښتانه، من افغانان دغه احمد مسعود نه پیژنو. ټول یو دم 1 میلیون امضا ټولې کوي. حین شکل فوزیه کوفی ته یو پټیشن جوړ کوي، 1 میلیون امضا ټولې کوي، رسولې په ما، موږ دولتي نهادونو ته رسوو. هغه چې وګوري اوه وای دا خو وروره 15 لکه افغانانو ویلي دي چې دغه فوزیه کوفی زمونږ د ښځینه او نماینده نه ده. که دا راڅخه بیا پارلمان ته ننوته زه درته جایزه درکوم. دا یې لاره تاسو ته ښیم، نه چغې نه بغارې نه لمباړې نه بل. قلاره کېناست بالکل وزګار نه وي، دغه تشناب کې کېناست دغه شی ولیکه، دغه شی په تشناب کې ولیکه. زه په افغانستان کې نه یم او باور په خدای وکړه، ګنې ما دغه ګرده پنجشیر امضاګانې اخیستې، مصاحبې مې اخیستې او ورته مې ویل چې د زړه واقعیت خبرې وکړه. انمي احمد مسعود نماینده شما هغې ویل نه،
همداسې بدخشان ته تلم، همداسې ننګرهار ته تلم. وروره ګله ویلې مې چې دغه سړی د ستاسو نماینده یا دا خو اسانه کار دی، تاسې یې وکوئ یارانو. بیداره سئ، بیداره سئ، بیداره سئ، قربان مو د ګیري سم. که بیداره نه سئ، یو پلیته، یو مرداره، یو کثیفه، یو فاحشه، یو رذیله ښځه د فوزیه کوفی به ستا د ښځې نمایندګي کوي، ستا د خور نمایندګي به کوي، چې دا تا ته شرم ده یاره. ستا د کورنۍ د باعزتو میرمنو په نمایندګي همداوس د اروپا په پارلمان کې ناسته ده، چای مسکي، پیسې مخلي، شهرت هم ترلاسه کوي، خو د ستا د باعزتو باحیا زنانو په نمایندګۍ باندې زیر اروپایانو سره کینی. که ته پټیشن ور باندې جوړ کړې بله ورځ یې پلار هم نسي کېناستی. اتفاق نه لرو، اتحاد نه لرو، بل نه لرو. په کمیونټیانو جوړې دي، دا د کالیفورنیا کمیونټي ده، دا د ورجینیا کمیونټي ده، دا وروره ګله د فلانکي ښار کمیونټي ده، دا د کاناډا کمیونټي ده، افغان کمیونټي. خو افغان کمیونټي ټول دقسې وده دي. افغان کمیونټي داسې نه کوي چې راپورته سي دنیا ته ووایي چې یا وروره دا زما نماینده نه ده، دا زه نه منم. Who are you bro؟ ځه ولاړ شه، څه شي نمایندګي ده؟ زما د ادرس ته راځي او زما د ښځې ادرس راځي ته غږېږي فوزیه کوفی. Who are you bro؟ ځه ولاړ شه. احمد مسعود ته څوک یې ورته زما د هېواد ځه ملت تا ما نه رایې اخیستې، ستا جبهې مقاومت ملي جوړه کړې. یا Who are you bro؟ راغلی یاستې وروره ګله خلارې ناسته ټپ سکرین وکړه، هلته لاړ شه دلته لاړ شه، هله دا واوره دا واوره، دا جنګ وکړه دا جنګ وکړه. دغه نجیب ننګیال غوندې سړی په افغانستان کې ډېر کم پیدا کېږي. د استعداد یو غر ده، د لیاقت یو غر ده، د وضعیت د محکمه کولو یو غر ده. خو دغه نجیب ننګیال پوسټونه وګوره ټول مجید قرار پسې لیکي. یا وروره ستا وظیفه دا نه ده، تاسو خپلو منځو کې جنګ کوئ، ملتونه همداسې سره اچولي. نجیب ننګیال وظیفه دا ده چې ستر کارونه وکړي، غټ کارونه وکړي. دغه خبره زه وکړم دا باید نجیب ننګیال خلکو ته وکړي، ځکه هغې په خوله ښه ښکارېږي، د هغې سټیج لوړ ده. هغه کولی شي تر ما ښه وغږېږي، هغه کولی شي تر ما ښه لارې خلکو ته وښیي. نو ته راځې مجید قرار باندې 200 پوسته لیکي، هغې په تا باندې لیکي زما یې ګټه څه شوه؟ نه ته ولسونه بیداره کړي یاره. دغه ځوانان راغونډ کوي، ورته دغسې کار وکړي، دغسې قانوني کار. زه نه وایم چې غیر قانوني کار وکړه، زه نه وایم چې وروره ګوره کم ډلې ټاپلې پسې ورسه. قانوني کار زه تا ته وایم همدغه هلکان چې دلته ناست دي دا 140 نفره، آیا ستاسو د ښځې نماینده، ستاسو د ناموس باعزته ناموس نماینده فوزیه کوفی ده؟ ټول راته وایي چې نه. پس چې نه ده بد کوي چې چوپ ناست ستا د ښځې نمایندګي کوي. باید چوپ کښېننې نو پورته سي، څه رقم پورته کېږي؟ لارې زه درته ښیم. ایمیل وکړه وروره ګله د پارلمان اروپا، زه درته ایمیل در کوم، د پارلمان د اروپا ایمیل در کوم. ایمیل وکړئ وروره ګله، یو دم 50,000 ایمیل ور واستوئ. دا کار غواړي اسانه، دا ورته زموږ نماینده نه ده. یو بله هزارګۍ جلۍ راپورته شوې ده چې د 2 روپۍ ارزښت نه لري. ادریس ستانکزي باندې غټ پټیشن جوړ کړی ده. ولا دې ما ته ویله چې افکار از کثیف است. خو افکارت کثیف است دیگه. کدام زن افغان مثل تو برای من نشان بده. کدام زن افغان برای تو رای داده که تو به نمایندگی افغانا میای در افغانستان اینترنشنال از آدرس ناموسی من صحبت میکنی؟ نمیده. هر وقت که برادر عزیز زنای ما برای تو رای داد باز تو از آدرس از او گفت. تو را کی وکیل ساخته؟ تو را کی وکیل مدافع زنان افغان ساخته؟ ایره برای ما بگو. کی ساخته؟ بخیر بانه ما را. تو اگر واقعا نقدر علم دوست می بودی تو بیار پرتو دمی 5 سال جمهوریت زنان خانواده تان کدامش لیسانس گرفته؟ تو بیا کدامش درس خوانده؟ بخیر بیادر از شما که ما این امیل برای اسناد مندازم که صدها خانواده پشتونتبار دخترایشان تحصیل کردن دمی 5 سال. تو بیا تو آدرس پر تو بیا ما کت چلنج میتونم تنها از بانوهای با عزت ننگرهار کت چلنج میتونم کت بسته 4 ولایت کاپیسا، پروان، پنشیر اینمی 3 ولایت بیا کت ننگرهار بیا ما برای 10,000 دانه سند مندازم تنها از ننگرهار. تو از امی 4 ولایت پرت که دمی اروپا و امریکا تو زنان تو لیسانس گرفته باشه. ما از ننگرهار مندازم که گرفت صرف از ننگرهار. ما هستیم عاشق درس و تحصیل، تو نیستی. تو یک معامله‌گر هستی، تو دروغگوستی، تو دروغگوستی. بر آمدی ولی ما حقوق زنان کدام حقوق زنت میخوای؟ حقوق زن ما برای زنان میتون که چی دادی؟
دروغ. هر رقم سیستم دولتداری که افغان ها برای شما ساخته شما مشکل ایجاد کرده. سیستم سلطنتی براتان آوردیم، به دنیا طرف مدرنه روان بودیم 108 سال پیش. انگلیس های وقت قارشان آمد گفت اینمی امان الله خان خب بیادر ما را کشیده از این اینجا استقلال خود گرفته، رفت بچه سقوشان، بچه سقو آمد گفت نو، امان الله خان گفت کافر است که زنان را روان میکنه ترکیه که دکتر شود. امان الله خان گفت کافر است که زنان را روان میکنه به جرمنی تا کسب علم بکنه. این آدم باید دوانده شود. با کمک انگلیس مردم سرش خیستاندی. خودت آمدی مکتب بسته کردی، پانتون بسته کردی، پیشرفت بسته کردی، ترقی بسته کردی، افراطیسم، ملاییسم، تباهیسم، بربادیسم، کل گوگانس از اونجا شروع شد. باز افغانای بیچاره خیستن هلا 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 بگی تا یک جای که رسیدیم بهترین اردو را باز دوباره ساختیم. سیستم جمهوریت داوود خان بود، زنا مکتب میرفت، کار میرفت، حقوق خدا داشت، سینمای خدا میرفت، بید خدا میخوان، چکر خدا میزد، با پوشاکش کس کار نداشت. در وقت داوود برادر عزیز باز اون مسعود بدبخت بچه دگروال برادر رفت در پاکستان ترننگ رفت، سر خر بیادر باروت آورد، در پنشیر اولین کودتا را سر داوود خان کرد. در جمهوریت داوود خان چی کم بود؟ او سگ سفد، او بیشرف. اما داوود خانم در جایش بندمی وقت دکتر نجیب چی کم بود داشتی؟ دکتر نجیب در جایش بندمی وقت جمهوریت امی 5 سال پیش چی مشکل داشتی؟ زنت مکتب میرفت، اجازه کار داشت، اجازه هر نوع پوشاک داشت، مردگاه خانه بود، هم کابل کیزون بود، هم سیرینا بود، هم برادر عزیز تو هتل دیگرا بود. در موتر برادر عزیز اجازه داشتی که درنگ بکنی، دنبوریت واس، دولت واس، قرسکت واس، مکتبت واس، کیسه بوریت واس، لندغریت واس، مواد مخدر فروشیت واس، هر آن چیزی که دلت میخواست میکدی. تو گو میخوردی که سر یک غنی فایر کدی، تو بد میکدی که سر ارگ حمله کدی، مظاهره کدی، تو جک میزدی که داشتی سنبوله مردم اذیت میکدی، تو گو خوردی که عکس غنی را پاره کدی، عکس کرزای دلای جرگه پاره کدی. چی کم بود داشتی؟ میگه تا که کونی بز نخوره چوب چوپان نمیخوره. در کدام حکومت راضی بودی؟ کوت دلار برات می آمد ولی باز هم میگفتی هر کس که نان ډوډۍ گفت افغان است بزنش. چرا؟ ایواز از که میگفتی که می افغانم برادرم است. درست است که ما امروز به زور ناتو آمدیم، درست است که امروز به زور امریکا آمدیم، ولی اینمی افغانم باید نکشم، گناه داره. اما نگفتی که افغان اما قدر کلیت کار نکرد که اینمی پدر از این طفلک افغانم بکشم، صوبی طفل افغان کلان میشه. او یک اصول پشتونولی داره به نام بدل، به نام غج. صوبی نمی کلان میشه، سر به او میکنه در مخرجم. اما قدر فکرت کار نکرد، آمدی ظلم کردی، تجاوز کردی، در پشت دخترای مکتب دخترها برادر دخترها رنگولک کردی، جیب مردم زدی، پلیت مردم زدی، موبایل مردم زدی، بدماشی کردی، لندغری کردی، قلدری کردی، زورگویی کردی. خود تو فکر نکردی که مردم تو را میمونه میرقم؟ امی چرا می پشتونا را شما نمیشناسید؟ امی اصولی پشتونا را چرا مطالعه نمیکردید؟ اما نمیفهمی که یا غچ میگیرن، اما نمیفهمی که یا بدل دارن، اما نمیفهمی که یا توجه دارن، اما نمیفهمی که یا برادر عزیز ده ها اصول دیگه دارن. اما کلی تو کار نمیکنه. ننگ از تو ننگ، تو صرف سر ننگ پشتونا 50 کتاب نوشته کرده، سر غیرت 50 کتاب نوشته کرده. او بیعقل، تو که به زور ناتو، به زور امریکا، به زور یا ظلم کردی، تو چی فکر میکردی که تو دیگه میمونی؟ اگر تو شیر آدم میخوردی، کلانات شیر آدم میخورد، این قانونی شیر آدم میخورد، تو برادر عزیز باید میپذیرفتی. تا 7 سال 8 سال اول جمهوریت تق شنیده بودی، پرق شنیده بودی، چیز نبود، ولی تو ظلم میکردی. در وزارت داخله ما شاهد صحنه هستم، یک کسی بود به نام آجی رحیم گل. نان خوردیم، از دفتر برآمدم، گفتم دان دروازه بیرون دفتر یک سیگرت بزنم، دیدم که یک کاکای سفید گریان میکنه. دلم سوخت، گفتم حاجی صاحب ولی ژاړې؟ وای زوی راته نیولی په چټي خبره باندې، وای دا هر چیرته ځم زما دغه لونګۍ دغه ګیره ګوري، وای ما ته وایي تو برو برادر برو شپیشي برو، وای شړی مې زړه مې تنګ مال شد. وای معلوماتی چیرته د شوبه، وای دغه شوبه کې مې کار بنده، نومې چی ده؟ نومې پهلوان جلیل ده. ورغلم مالو جلیل خان، همین آدم خو انسان است، چرا به می توجه نمیکنی؟ وای یک هفته وای د مالیو هفته دلته راغلی ده، ولا بچه شی جنجالا رو تی سعی کتی
حالا ما پشت هر کدام از یا بدویم خو مالو برادر بچیش گرفتی اولادش گرفتی قضیه یک طرفه کو برادر عزیز یا ببرش محکمه روانش کو یا سارنوالی 24 ساعت تو وقت داری تو خونه ایره محکمه روان میکنی سارنوالی برادر حل و فصل کو عقل کیس مولد کیس بیوالو سړی خوشی سو سړی خوشی سو دومره ظلم دوی کړی ده سړی به ورغی وای زما په کور باندې بیګا غله راغلی او دغه صدا پختون به برو بعد ما امی لازم 50 قضیه دیگه دارم تو آمدی پشت اطلاعات میگردی تو آمدی پشت خو کدا به خپل خلک وای بیغه به جدی نیول خود چرا قسلم کردی تو خو بزور بیگانه کردی اینا له دامن پشتنارم سایکو خودت فرار کردی زنت حفاظت میکنه مادرت حفاظت میکنه قبرت حفاظت میکنه پدرت موی سفیدت حفاظت میکنه از حقت از حقوقت حفاظت میکنه اینی را میگن انسانیت اینی را میگن دامن کلان او بی ناموس یادم نمیره در پیژنتون نزدیک بود بندی شو 4:30 بجه بود طرف خانه روان بودم یک زنکه دیگه بود دم پیش قاصخانه دان وزارت داخله گیران میکرد گفتم چرا بیبی جان دیدم که پشتو را یاد نداره از کنار آمده بود گفت میړه شهید سوی ده راغلم صدقه د میړه د تقاوتی او د غشان پیسې واخلم وې مدیر جلب جذب راته وای صوب بیا امروز بیا وې نن راته ویلې چې چقدر دستایت مقبول است ای د مشرف تو لعنت بیا در داخل شدم د پیژن اینی نفر بیا در از گلونش گرفتم امنیت ملی مرا برد 2-3 روز بیا در جنجال بودم گفت تو چرا سر یک مدیر رسمی وار کردی بعد از او برادر عزیز شاهد پیدا کردیم دیگه پیدا کردیم گفتیم این مدیر این تا کده ولی اون مدیر بدخشی بود برادر عزیز چی نمیکرد خب بالاخره منفکش کردیم اونم آدم این طور یک حالت است نه این خب گپای از واقعیت‌های ثبت شده در تاریخ هستند در تاریخ شوهرش تفنگ در دستش با طالب جنگیده شهید شده خانمش میگه که بیادر رو پیسه شهیدیش بگیره تقاعدش بگیره مدیر پیژن براش چشمک میزنه میگه دستات چقدر مقبول است خب بازو جوان دیگه میتونه که باز بجنگه خونه میتونه به می رقم مرال مردم ضعیف ساختیم مرال اساکر ضعیف ساختیم گوشت درجه اول در مینوی غذایی بود نوش پیاز در مینوی غذایی بود سیب در مینوی غذایی بود نان اعلی در مینوی غذایی بود برنج سیلی اول در مینوی غذایی بود پیش ما تصاویر است کچالو این رقم گوشتای مردار یک رقمک اونو برادر در کاسیش این تو چی بود برادر سر اسکر میخوراندی 14 سال یک پنشیری قرارداد گوشت داشت پدرکش پسش کده نمیدونست 14 سال قراردادی گوشت بود نامش نمیگیرم کندیوالم است ظلم کردی دیگه بچی ظلم اینمی برادر چرا ظلم شب سوزد شب دیگر نمی سوزد ظلم کردی بچی ظلم کردی ګران افغانانو زه داسې چلوسو زه خپل اخیری خبره کوم بیا به ملګری راټول کوم زما دغه خبرې ټول او لومړی خو دغه خلک چې مشهور الکان دي په دغه سوشل میډیا کې یارانو که فوزیه کوفی ستاسو د ښځې ستاسو د مور ستاسو د خور نماینده وي غلي کینئ که فوزیه کوفی ستاسو د ښځې د خور او ستاسو د باعزته ناموس نماینده نه وي ستاسو د غاړه بنده وي سی ایمیلونه ونه کوي یوین ته او د پارلمان اروپا ته اوس ناسته ده مالته ورته دغه زمونږ د افغان مایندو نماینده نه ده او زه په ده باندې کار کوم او دغه کم د کمیونټي مشران چې پېژنم ده باندې باید جدي ونیسو چې دلته قوي پټیشن جوړ کړو هغه پټیشن کې ولیکو چې دغه فوزیه کوفی د افغانو ښځینهو نماینده نه ده بل پټیشن باید جوړ کو باید وایو چې دغه احمد مسعود دی او قاتل زوی ده قاتل هم نه لیکي هدا اقل دومره ولیکي په پټیشن کې چې احمد مسعود دی افغانانو نماینده سیاسي نماینده نه ده هاي نه شکل دغه لزګونه نور جینه شیزینا ولکان سره پورتسی وای که ما از حقوق جوانا دفاع میکنیم از حقوق فلان دفاع میکنیم تو ورته زمنګ وکیل نه پټیشنونه باید جوړ کی دغه د اروپا په پارلمان کې سیناستی دا باید په لغت بیرون راو باسو ځکه دوی زمنګ نمائندګي نه دا کړي او په درسته توګه نمائندگان هم نه دي دغه خلک باید وټکو دغه خلک باید وباسو او دنیا ته باید وخیز دوی زمنګ نمائندګي نه دي دا یو خبره بل خبره سیو افغان وجل کیږي په کور بم غورځيږي دغه کیس باید راوخصل سي یو دم په زرهاوي میلیونه
باید موږ او تاسو CNN ته وکړو په زرهاو ایمیلونه باید موږ او تاسو نیویارک ټایمز ته وکړو په زرهاو ایمیلونه دغه 11 بنسټه صرف UN لري باید دوی ته وکړو موږ وکړه راپورته سوه زه د ټولو هغه پاڼې وګورئ دغه د پاکستان ظلم محکوم کړی ده او بیا به محکوموي دا لاره ده بله لاره موږ او تاسو نه لرو اوس به وګورم چې کوم ښه ملګری کوي دا به راپورته کړو سره به وغږېږو او نور د چغو نه هم څه نه جوړېږي د رمباړو نه هم څه نه جوړېږي تخنیکي کار وکړئ تخنیکي کار همدغسې لنډغرو غلو اشرارو او د اشرار دوم نسل په دغه 15 کالو کې اروپا پارلمان ته ایمیلونه وکړه بالاخره ومنه حین شکل تاسو ایمیلونه وکړه دا زموږ نماینده نه دي دا ورته بیخي زموږ د هیواد نه دي که نه نو څوک کم یو دي دغه مرضیه حمیدي دا تکواندوکاره هغه د ویل چې ایرانی و دا د افغانانو په نمایندګي قهرماني واخیسته د دنیا څخه اوس وایي چې زه ایرانی یم شرم ده تاسو ته ویده مخلوقه فاز یعقوبی پسې راپورته سي د نورو مردارو پسې راپورته سي دغه نور غلو پسې راپورته سي ناست دی ورته زموږ نمایندګان موږ ورته تاسو ته رایه مایه نه درکو ولاړ سي ورته ورته نه پېژنو تاسو او دغه باید په ایمیل په واسطه په پټیشن په واسطه دنیا ته ور وښیو چې وروره ګوره دغه کم خلک چې د افغانانو په نمایندګي افغانستان انټرنیشنل کې غږیږي هماغه مصاحبه یې راواخله ورته دا زموږ نماینده نه ده یو دم 20,000 نفره امضا پکې وکړئ دا ورته نه ده زما په نمایندګي دا هر یو مصیبت راغی راپورته ورته دا زموږ نماینده نه ده په خدای کې ټول ځایانو ټولې لارې ورباندې بندوئ خو که تاسو ویده پاتې سئ یار کار تاسو داسې فلمونه در باندې ډکوي